په چغو چغو چې ویښته رانه د سر وباسي په څه خبره مې په زوره د خپل در وباسي سم دې دا حالات سړی په ژوندانه باندې مړ کي بس په رضا ورسره درومه سترګې سرې نه مني په یو کنزل باندې پښتون ګورې لښکر وباسي بسم الله الرحمن الرحیم اوریدونکو ډیره موده بس در سره د ارمان په ټي وي غزل شریکومه معذرت غواړم ډیر ټیم شوی دی چې زه په ارمان ټي وي نیم راغلی نو وقاص ارمان صاحب رالو او نادان صاحب هم ډیره زیاته شکریا ادا کوم او فدا صاحب د دې په فرمایش در سره یو غزل شریکومه وی په چغو چغو چې ویښته رانه د سر وباسي په چغو چغو چې ویښته رانه د سر وباسي په څه خبره مې په زوره د خپل در وباسي په چغو چغو چې ویښته رانه د سر وباسي په څه خبره مې په زوره د خپل در وباسي څوک په دې وتړي په تورو زولنو کې اشنا څوک په دې وتړي په تورو زولنو کې اشنا دلته دا مه وایه دشمن د پېښور وباسي او دغه کاږه واږه باڼه لکه د غشو په شان دغه کاږه واږه باڼه لکه د غشو په شان پورې ناپورې مې هر وخت د ځیګر وباسي دغه کاږه واږه باڼه لکه د غشو په شان پورې ناپورې مې هر وخت د ځیګر وباسي بس په رضا ورسره درومه سترګې سرې نه مني بس په رضا ورسره درومه سترګې سرې نه مني په یو کنزل باندې پښتون ګورې لښکر وباسي بس په رضا ورسره درومه سترګې سرې نه مني په یو کنزل باندې پښتون ګورې لښکر وباسي په غټو غټو ورته ګورو څه ویلی نه شو نادان صاحب په غټو غټو ورته ګورو څه ویلی نه شو پیغلې د کور نه مې ملګرو په ډالر وباسي په غټو غټو ورته ګورو څه ویلی نه شو پیغلې د کور نه مې ملګرو په ډالر وباسي او د ډېرو خلکو به د زړه نه شي آخونه پورته د ډېرو خلکو د ډېرو خلکو به د زړه نه شي آخونه پورته قسم دې دا حالات سړی په ژوندانه باندې مړ کي د ډېرو خلکو به د زړه نه شي آخونه پورته د ډېرو خلکو به د زړه نه شي آخونه پورته تاثیره کټ د جنازې چې دې په ور وباسي د ډېرو خلکو به د زړه نه شي آخونه پورته تاثیره کټ د جنازې چې دې په ور وباسي ډیره زیاته شکریه وقاص ارمان صاحب زمونږ چینل نوی ویډیوګانو دپاره سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ چې زمونږ د ارمان ټي وي نوی ویډیوګانې تاسو ته